د کمپنۍ مالک یا ایگزیکټیو ته دا پته نه وي چې ولې د دوی ګاهک د دوی پروډکټس اخلي او د دوی امپلایز ولې دوی سره ملازمت کوي، نو هغوی به څنګه خپل کسټمرز او امپلایز د لانګ ټرم د لپاره موټیویټډ ساتي او خپل ځان سره به پیوسته ساتي. او هم د دې وجې نه اکثرې کمپنیانې او ادارې د خپل اکنامک گروث د لپاره د انسپیریشن په ځای د مینیپولیشن سهارا اخلي. دوکه‌بازي په نسبت د متاثره کولو د یو کاروباري کس نه یا د کمپنۍ د مالک نه دا پوښتنه وکړي شي چې ولې ستاسو د سروسز یا د پروډکټس خلک کسټمر جوړیږي، نو اکثر خلک به دا جواب ورکوي چې زمونږ د فیکټرۍ پروډکټس یا سروسز ډیر زیات معیاري دي، او بعض خلک وایي چې زمونږ د سروسز او د پروډکټس قیمتونه چې کوم دي نو هغه ډیر زیات مناسب دي، او بعض خلک به وایي چې زمونږ د سروسز نه کسټمر ډیر زیات مطمئن دي وغیره وغیره. په اسانو ټکو کې مطلب دا دی چې اکثرو کاروباري خلکو ته دا پته نه وي چې ولې خلک د هغوی کسټمر جوړ شوي دي، او دقه شانتې کله کله هغوی ته دا هم پته نه وي چې ولې د هغوی امپلایز د هغوی په فیکټرۍ یا په اداره کې کار کوي. یعنی مطلب دا شو چې د دونه ادارو او د کمپنیانو په نسبت د دوی د کمپنۍ او د ادارې انتخاب د امپلایز ولې کړی دی. لہذا کو د کمپنۍ مالک یا ایگزیکټیو ته دا پته نه وي چې ولې د دوی ګاهک د دوی پروډکټس اخلي او د دوی امپلایز ولې دوی سره ملازمت کوي، نو هغوی به څنګه خپل کسټمرز او امپلایز د لانګ ټرم د لپاره موټیویټډ ساتي او خپل ځان سره به پیوسته ساتي. او هم د دې وجې نه اکثرې کمپنیانې او ادارې د خپل اکنامک گروث د لپاره د انسپیریشن په ځای د مینیپولیشن سهارا اخلي، ولې چې د انساني رویو او ذهنونو د بدلون او د متاثر کولو د لپاره دوه طریقې استعمالیږي، یعنی د مینیپولیشن او د انسپیریشن طریقه. کو تاسو خپل پروډکټس خرڅوئ یا د چا نه مدد پکار دی یا د را روان الیکشن د لپاره ووټ پکار دی، نو د انساني نفسیاتو په اعتبار سره هم دا دوه طریقې خلک د خپل ځان اړخ ته راغب کولو د لپاره استعمالیږي. او کو نفسیاتي اعتبار سره یو کمپنۍ ته دا پته نه وي چې ولې د هغې کسټمر جوړ شوی دی، ځکه خو به بیا هغه د خپل سیل زیاتولو د لپاره د مینیپولیشن سهارا اخلي، او دا صفا دوکه او چالبازي ده. اگر چې دا مینیپولیشن یو داسې ټیکنیک دی چې فایده ضرور ورکوي مګر د ډیر شارټ ټایم د لپاره او د لانګ ټرم کامیابی حاصلولو لپاره دا یو ډیره ګرانه سودا ده. د کاروبار نه والا سیاست پورې انساني رویې د مینیپولیشن په ذریعه سره د متاثر کولو ډیرې طریقې دي. د مثال په توګه باندې ایډورټایزمنټ او قیمتونه کمول او د عامو خلکو په ذهنونو کې یره پیدا کول، دا زړه راښکونکي او جذبات راپاڅونکي پیغامات، او همدغه شانتي انوویشن او جدت یا د نورو کمپنیو سره د مقابلې مثال ورکول، دا د مینیپولیشن هغه ټیکنیکس او هغه ذریعې دي چې نن سبا هر څوک او په هر ځای کې استعمالیږي. د مینیپولیشن په دې طریقو کې لومبۍ طریقه د قیمتونو راغورځول دي. د قیمتونو راغورځول د مینیپولیشن یو ډیره موثره طریقه ده، او د قیمتونو راغورځولو دا لوبه ډیره زیاته انټرسټینګ ده. خو یاد ساتئ د دې پروفیټ ډیر کم وخت لپاره وي، او د قیمتونو راغورځولو همدا لوبه د کمپنۍ دپاره مالي مشکلات پیدا کوي، ولې چې یو کمپني خپل پروډکټس په کم قیمتونو باندې خرڅول شروع کړي، نو څه وخت پس دا خپل پروډکټس او سروسز په ګران قیمت باندې بیا نشي خرڅولی. او تاسو به د دې قسم مینیپولیشن مشاهده د انشورنس کمپنۍ په صورت کې، د کمپیوټر، د موبایل او د ټیلی کمیونیکیشن د کمپنیو په صورت کې په خپل ژوند کې کتلی وي. خو دا خبره یاد ساتئ چې زما هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو د خپل پروډکټس او سروسز قیمتونه اوچت ساتئ، بلکې زما مطلب دا دی چې د دې مینیپولیشن په ذریعه سره تاسو خپل کاروبار لانګ ټرم پروفیټیبل نشئ جوړولی.